شمس و قمر د رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف د حسن دار جمال تنرسیگی. یو ورور استفتاء کړی دی، وایي یو سړی د زموږ په اصطلاح کې بزګر ورته وایي چې په پنځمه یې ودرېږي یا په شپږمه ودرېږي یا په څلورمه، وروسته دغه د دې حصه کې زکات شته که نه شته، او د دغه حصې زکات په مالک په مځکې ورکوي که بیا نه ورکوي. الافتاء بتوفیق الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه. محترمه کچېرې دلته اوس خو داسې دی چې مځکه هم د سړي ده، په ډاکټر یې وي هم د سړي ده، تخم هم د سړي دی. دلته په اتفاق ټول زکات هغه پر مځکې والا دی، د بزګر پر حساب باندې نشته. د مثال په توګه بزګر په پنځمه ولاړ دی، 10 خرواره غنم یې وکړله، نو 2 خرواره غنم بزګر وړي، باره 8 د مځکې مالک ته پاتې شوه. نو اوس دی به د 8 خروارو زکات ورکوي که به د 10، یا دا مالک د مځکې به د 10 هغه خروارو زکات ورکوي. دا دی ځکه دلته دا کښتګري ده، د کښتګري یو قسم دی. په کښتګري کې چې تخم او مځکه و او دا یو د مالک ته خاصه وي، یعنې چې تخم د ده د خاصه وي، ټول هغه زکات پر ده دی. دا یې یو. دوهم د دې سامان چې دا خو د کښتګري یو قسم شو، زکات پر مځکې والا شو. ټوله داسې نه دی چې 2 خرواره سره د زکات خلاص دي یا پر بزګر شته یا. خو دا بله د دې سامان چې که نوره هره مزدوري که په دې اشرو کې چې واله کارېږي په دې کې وي، که په لوی کې وي، او دغه رقم که په بادی کې وي، او دغه رقم که په پوجي کې وي، په هر رقم چې د مزدور درولې هغه ټول مزدوري هم نه ځینې وځي. مثلا یو سړي مځکه هغه وکرل، په مزدورانو په شانو باندې هغو ته معینې روپۍ ورکولې، میاشتانه روپۍ ورکولې یا روزانه روپۍ ورکولې. خو د کال په پای کې چې د غنم ټول کله غنم 10 خرواره شو، د چې حساب ځینې وایستې 4 خرواره هغه په دغه کې ځي، هغه په دې مزدورۍ کې چې مزدور ځینې اخیستې دي دا میاشتانه او روزانه، نو دی به زکات د 6 خروارو کې که به د 10 یا د 10 خروارو به ورکوي. دا د مزدوري هم نه ځینې وځي. نو دغه صفحې دي، هغه 2 جلد رج مختار 18مه صفحه ده، او نطف الفتاوا 194 صفحه ده، هغه 140 صفحه ده، او رج مختار په 5 جلد 194 کې هم وایي. زاد الفتیه په 108 کې، او نهر فایق په جلد اول 455 دارالعلوم دیوبند 6 جلد 149، او موسعی فقیه 22 جلد 215، اکانیه 3 جلد 219، محمود الفتاوا 2 جلد 208، جامع رموز جلد اول 13، خلاصة الفتاوا 2 جلد 240، منت الخالق پر بار رایق هغه 2 جلد 403، مبسوط د سرخسی هغه 3 جلد 922. دا بله خبره ډېر خلک پوښتنه کوي، دا به زه زیادت په دې کې درته وکړم. هغه دا دی چې دغه خلک دا باغونه خرڅ کړي، میوه یې شنه وي خرڅ یې کړي. دا موږ بل ځای ویل دلته زکات پر چا دی. بس د دې دپاره جواب دا دی چې سر مخلاص وي، که چیرې 5 ورځې د دې میوې پختیاته پاته وي، د دې کښت پختیاته 5 ورځې دی خرڅ کړي، زکات پر مشتری دی. او که چیرې یې اوسم دم رسېدلی و، یوه دقیقه نه وه پاته، یو ورځ نه وه پاته، کښت پوره رسېدلی و، بیا خرڅ کړي، بیا په دا وخت کې زکات پر بایع دی. دغه صفحې چې ما درته وویلې دغه صفحې دي. نو د کښتګرۍ نور زکات د دې عشر نور باسونه موږ ډېر په نور ځای کې کړي دي. دغه موصلي لپاره ول خدای دې وکړي چې مشکل مې حل شوی. موږ د دعا درخواست دی، والله سبحانه اعلم.